د میدان وردګو اصلات شکر الحمدلله ښه ده. خو دغه څو شي سره موږ ډېر په سخته یو په اوبو سره او یو چې موږ وخت یې منو رسېدو سي د شکېدو سي د تین راباندې پاتې دي په بوجۍ کې وړو په کور کې شو نیمې ورستې سوې او یو خروار که خرڅ کړو نور باندې ورستې دي موږ دونه شی نه لرو چې هغه سوری پرې بند کړو. یو ترپال زه به ما پوسته تاخیشته ده په 1200 روپۍ مې تاخیشته همدا سږ کال یې کار کوي کال ته مجبور بل ورته اخلم سوری نه لرو چې دا مڼکې شټور نه لرو. څو علتونه لري. یو خو ګاونډي هیوادونو لارې تړلې دي تعرفې ګمرکات یې لوړ کړي دي نو په دې اساس باندې نه کېږي چې دا لاړه شي مڼه ووځي. که چېرې لاړم چې ګمرک لوړ ده پې زیات ده په یو موټر باندې 100 لکه دوی خپل محصول لګولی ده نو دلته په 4-5 باندې پروشات یې هغه هم کم دي محدود د هغه کې دي داسې په لوړه کچه زیات باندې نشته 5000 4000 6000 روپۍ پورې خروار خرڅېږي هغه هم په کم اندازه باندې په دې اساس باندې په ټولو پټۍ کې تر اوسه مڼې پرتې دي او کوم تجار نشته د خرید فروش نه. ماشاءالله سږ کال حاصلات بیخي ښه دي د ټول ولایت په سطح کې درته وایم د 1,20,000 په شاوخوا کې ټنه مڼه تولید شوې سږ کال او پرته ده تر اوسه زیاته وتې هم نه ده دومره 5000 6000 ټنو په شاوخوا کې به وتې خو نه ځي بس خرڅه شوې نه ده په باغو کې تر اوسه پورې پرته ده. نه سړې خونې خو هېڅ نشته چې دا مڼه وساتل شي نو که چېرې واوره وشي په همدغه موسم کې اقرب کې مخکې کېدله نو دا د یخ وهلو امکان زیات دی که نه و نو په قوس کې اوس څو ورځې وروسته لس شپې شل شپې به نوره هم وساتل شي که واوره وسوله یخ زیاتېږي درجه منفي حالات ته راځي نو دا خپل هغه له لاسه ورکوي او یخ یې وهي بیا څه ارزښت له لاسه ورکوي او بزګران ته ټول مکمل تاوان دی. هغه موده ده چې په دولتي ادارو کې په ټولو کې باید له خپل تولید نه هغه مڼۍ که انارې یا انګورې یا نور په دغو هر څه تولید موږ لرو د خپل هېواد له همدغه نه په ټولو دفاترو او په ملي اردو یا پولیسو دغه ټولو ځواکونو ته همدغه خریداري سي او همدغې مصرف وشي. که چېرې موږ یو هېوادوال کیله یا خارجي کومه میوه اخلي د هغې په عوض باندې خپل میوه استفاده کوي په همدغې د خپل مصرف وکړي. چېرې د موږ کوم صادرات لرو نورو هېوادو ته په هغو باندې بندیز ده یا ګمرک لوړېږي نو مقابل عکس العمل د دوی ورسره وښیي په هغو ته د اجازه نه ورکوي چې بهرني میوې داخل سي هېواد ته وارد سي نو په هغو باندې هم دوی ګمرک او تعرفه لوړه کړي چې را نه شي او خپل موږ دغه شی په داخل کې مصرف سي یا خارج ته وځي. حاصلات خو د نورو کلو په پرتله سږ کال یې ښه حاصلات خو بازار یا تجار نشته د دې مڼو او باغ کې مچورې د یوه میاشت کې شکولي دي. عمومي مشکل خو دا ده چې مخکې د مڼې به تجارانو اخیستلې تللې به پاکستان ته او سږ کال پاکستان ته مالونه هم نه ځي د دې وجې نه بازار نشته ده او ارزانه دي مڼه ډېره ده سږ کال چې 6000 روپۍ خروار د مڼه موږ ورکړو نو مصارف نه راپوره کوي د ماشین اوبه دي او دوا پاشي ده پسې شاخبوري ډېر مصارف دي نو چې حساب ورته وکړي باقي کې سړې خونې بیخي نشته ده.